ستاسو ټولو دوستانو په اجازه ما هم یو څه مات ګډ بیتونه لیکلي وایي دلته د وینو او مرګونو بازار ښه ګرم دی دلته د وینو او مرګونو بازار ښه ګرم دی دلته لمبې دي د اورونو بازار ښه ګرم دی د چا په خوله باندې اوس نه راځي سندرې دلته خو د ستایلو او ویرونو بازار ښه ګرم دی څوک مو کافر بولي او څوک مو د اسلام په نامه وژني مو دواړه د قتلونو بازار ښه ګرم دی دلته قحطي ده بس د وړو او خوراکي موادو دلته قحطي ده بس د وړو او خوراکي موادو خو د تاریاکو او بمونو بازار ښه ګرم دی ډیموکراسي د خو د خان او د وزیر دپاره ډیموکراسي د خو د خان او د وزیر دپاره په خوار غریب خو د ظلمونو بازار ښه ګرم دی ډیموکراسي ده خو د خان او د وزیر دپاره په خوار غریب خو د ظلمونو بازار ښه ګرم دی او څوک به یې جوړ کړي دا کنډر پیاوړی کلی زموږ څوک به یې جوړ کړي دا کنډر پیاوړی کلی زموږ چې د ورانو دیوالونو بازار ښه ګرم دی یو بل آزاد نظم ستاسو لوړ حضور ته ږدم چې د هغې عنوان دی پپان زموږ د کلي د بازار کوڅو کې یو لیونی اوسېده خلکو پپان ویل ورته کله به لمر ته د سلطان جومات په خوا کې کله به یو ځای کله بل ځای ناستو غټ وړو به په شریکه پسې چغې کړلې ده به لاسونه جګ کړل پاس د اسمان لورې ته د سر او ګیرې په ببر ویښتو پټ خولې نه به یو ناشنا شانت اواز پورته شو ډېر دردېدونکی اواز ډېر ژړېدونکی اواز زموږ مشرانو به ویل چې دی د تورو تیارو تورو شپو کې ډېرو لیدلی داسې کله چې دی ویده وي لاسونه او سر یې له تنې جدا وي په وطن جنګ راغی موږ مهاجر شو ترېنه خو پپان ټول جنګونه هلته تېر کړل له مودو وروسته زه د خپل کلي کوڅو ته لاړم هغه پپان پکې هېڅ نه ښکارېده چا به ویل مړ شو هغه چا به ویل نه راځي خفه تللی دی بېګا مې خوب ته راغی وایي داسې زه څو پوښتنې لرم ما ویل وایه لیونیه ته پوښتنې وکړه چې ځوابونه درکړم په ژړغوني غږ کې وایي په سوال غواړو په لږه صبر کوو د چا د لاسه ډوډۍ نه تښتوو دا د کورونو د ویالو نه راوتلې اوبه په سر راواړو چې تنده مو پرې ماته شي بس په خپل ځان خوله لګوو همداسې ډېرې نخرې چې خلک وخندېږي خو تاسې په ګېډه ماړه بیا هم د وږو په شان په یو بل خوله لګوئ د یو بل وینې وڅښئ خو بیا هم تنده مو پرې نه ماتېږي په یو بل مور ګوره کړئ چې خلک وژړېږي اوس راته وایه بچو حق خبره وکړه لیوني موږ که تاسو زه ورته داسې چوپ شوم لکه د مړي نه چې نه خیږي زړه مې و ډېر وژاړم په پښو ورپرېوځمه بخښنه ترېنه وغواړمه پپان ویل ورشه همدا پوښتنه د خپل وطن له هغه خلکو وکړه چې ځان ته پوه وایي ډېر
که د ځواب پیدا کړ همداسې څو پوښتنې نورې لرم که نه په مخه دې ښه بیا درته نه راځم اوس دې په تمه باندې کښېنم اوس دې په تمه باندې نه کښېنمه اوس دې راتلو ته ورځې نه شمارمه اوس درته لرې عادت شوی یم اوس دې هغسې لارې نه څارمه چې د په خوب کې کله ووینمه ګرانې چې ویښ شم هېڅ خوشحاله نه یم ځکه زما خوبونه دروغ خېږي ټول او ستا وعدې ټولې فریبي وعدې دي اوس دې د زلفو تصور نه کوم چې به یې زما په دې زخمي او ټپي شوي وجود کله خپرې ورې کړې او د دې دنیا د دغو نورو انسانانو په شان به لږه مینه راکړې لږ به مې ونازوې لږ به مې وخندوې لږ به خوشحاله شمه نه زه اوس داسې ارمان هېڅ نه کوم نه زه اوس داسې ارمان هېڅ نه کوم ته خو مې پېژنې چې زه پښتون یم زه مې دا خپل لاسونه یو بل ته کله د سوال په نامه نه نیسمه څه وکړم داسې رالوی شوی یمه زه مې د زلزل مجبوره یمه زه درنه ځان دپاره هېڅ نه غواړم زه درنه ځان دپاره هېڅ نه غواړم د خپل ارمان دپاره هېڅ نه غواړم خو زه بابا یم د سبا بابا په دې وطن کې د هر چا بابا د خپلې خاورې خپل ملت او خپل اولاد په خاطر خپلې پښتو او د خپل زر نه درته هم تېرېږم درته لاسونه نیسم عذر کوم درنه یو سوال په عاجزۍ کومه سولې